موږ تاسو په رمضان کې له قرآن کریم نه بل مهم درس چې زده کوئ ډیر اساسي درس دی او زموږ تاسو له ژوند سره تړلی دی. هغه درس دا ده چې مال، دولت او پیسې دا باید موږ تاسو لاسته راوړو. د دې د حاصلولو لپاره کوشش منډه ترله او زحمت باید وباسو، خو په یاد باید ولرو چې مال او پیسې دا هدف نه دي. د ژوند اساسي هدف هغه د مال او د پیسو لاسته راوړل نه دي. د ژوند اساسي هدف هغه دا ده چې موږ تاسو الله جل جلاله راضي کو. نو دغه مالونه او دغه پیسې، دغه درایي چې موږ تاسو لاسته راوړو، دا به په حیث د یوې وسیلې موږ تاسو کاروو د دې لپاره چې زموږ تاسو ضرورتونه پوره شي، د دې لپاره چې موږ تاسو په ژوند کې اسانتیاوي ولرو، د دې لپاره چې نورو خلکو یا نورو انسانانو لپاره هم ګټور تمام شو. الله جل جلاله په قرآن شریف کې فرمایي: المال والبنون زینة الحیاة الدنیا. و یقینا مال او اولاد دا د دنیا ښایست، یعنی دا تاسو ته په دنیا کې په درد لګېدلی شي، خو والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر املا. لیکن هغه څه چې تاسو ته پاتې کیږي هغه ستاسو نیک عملونه دي، هغه ډیر اجر او ثواب لري، هغه باید انسان ډیر په هغه کې امیدوار واوسیږي. نو منګو تاسو په دې دنیا کې چې ژوند کوو، دا دنیا منګو تاسو ښایسته کولی شو، په مال باندې ښایسته کولی شو، په اولاد باندې ښایسته کولی شو چې یو انسان مال ولري، یو انسان اولاد ولري. خو زمونږ تاسو په در چې لګیږي په حقیقت کې، په آخرت کې، هغه زمونږ تاسو نیک عمل ده. ځکه دا مال او دا اولاد دا عارضي شیان دي، دا کېدای شي زموږ ستاسو له لاس نه وځي، یو ورځ وي یو ورځ نه وي، او چې کله موږ له دې دنیا نه رخصتېږو نو حتما به له موږ تاسو نه دا ټول شیان پاتې کېږي. خو یوازینی شی چې موږ تاسو سره د دائم لپاره پاتې کېږي، زموږ ستاسو په درد باندې لګېږي، هغه زموږ ستاسو نیک او ښه عملونه دي. په یاد ولرئ چې مال او پیسې دا زموږ ستاسو په دې دنیا کې په درد لګېږي، اولاد زموږ ستاسو په دې دنیا کې په درد لګېږي. خو که چېرته موږ تاسو دا مال په سمه توګه باندې استعمال کو، اولاد زموږ ستاسو نیک صالح واوسېږي، نیک عملونه وکړو، نو دا نیک عملونه زموږ ستاسو هم په دنیا کې او هم په آخرت کې په درد باندې لګېږي. دا ډیره مهمه خبره ده. یعنی الله جل جلاله موږ تاسو له دې نه منې کوي چې موږ تاسو مال ونه ګټو، یا مال هر څه پریدو، د دنیا نه یو طرف ته کینو، اولاد هم را نه وړو. الله جل جلاله موږ تاسو له دې نه یو منې کړي، هم باید مال لاسته راوړو، هم اولاد باید پیدا کړو. دا ټول شیونه ښه کارونه دي، ښه شیان دي. خو الله جل جلاله فرمایي چې هغه اصلي هدف، هغه اصلي شی باید تاسو له یاده ونه باسئ چې هغه نیک عمل ده. نیک عمل ډیر مهم ده. موږ تاسو دا په رمضان کې زده کوو چې باید انسان اساسي هدف د ژوند دا واوسېږي چې دی څنګه ګټور تمامېدلی شي، هم خپل ځان ته او هم شاوخوا خلکو ته. که چېرته موږ تاسو یوازینی خپل هدف د پیسو ګټل او د پیسو لاسته راوړل وګرځو که نه، نو شاید موږ تاسو په دې دنیا کې خوشحالي ترلاسه نه کړو او نه به هم آرامه شو. د تل لپاره به حرصناک اوسېږو، د تل لپاره به جنجالي اوسېږو، د تل لپاره به په دې سوچ کې یو چې مال باید لاسته راوړو چې په هر قیمت وي، اگر که هغه د ظلم له لارې وي، اگر که هغه د غلا له لارې وي، اگر که هغه د رشوت له لارې وي، اگر که هغه د قتل له لارې وي، اگر که هغه د سود له لارې وي. خو زموږ ستاسو هدف اساسي څه شی وګرځېده؟ دا مال وګرځېده. نه، مال باید موږ تاسو د یوې وسیلې په حیث باندې استعمال کو تر څو انشاءالله خوشحاله او آرامه او ګټور ژوند ولرو. خو اصلي هدف هغه زموږ تاسو دا ده په دې دنیا کې چې باید موږ تاسو ښه عملونه وکړو او ګټور عملونه وکړو، نیک عملونه وکړو. دغه مال چې الله جل جلاله موږ تاسو ته راکړی دا په سمه توګه باندې په سمو لارو کې انشاءالله استعمال کړو، د دې لپاره چې زموږ تاسو دغه نیک عملونه د تل لپاره له موږ تاسو سره ملتیا کوي، هم په دنیا کې په درد باندې لګېږي او هم په آخرت کې.